دا زمونږ هغه دوره تاسو ته ټول تفصیلي سبقونه وشو، الحمدلله سر ته ورسېدله. نن زمونږ اختتامي ورځ ده، درسونه وشو، تاسو ته ټول هر څه تفصیل ختم شو. دا د طلبو په منځ کې تر عملي یو مناظره ده صرف په انکار حدیث په عنوان باندې. نو دغه یو طرف ته فرشته ټول زمونږ مسلمانان وروڼه دي الحمدلله، دې کې څوک نه واقعي منکر حدیث شته دی نه، ټول مسلمانان دي. کې دا صرف تاسو ته درښایو دغه د منیري ګروپ والا دي، خو دا منیري ګروپ والا مناسب تاسو کښېنئ پاسې ما دغه صرف منکرین حدیث هم نه دي، دغه ملحدین غونته کې دي مناسب، دغه یو شی نه مني. خو بهرحال دلته هغه معمولي مظاهرات د میډیا مخې ته مونږ تاسو ته درښایو، د دواړه طرف ته زمونږ طلبا دي، په دې کې واقعي څوک نشته دی منکري حدیث یا بل څه. خو دوی هغه شکلونه صورتونه د هغوی په شان دي جوړ کړي دي په کورونو والا، صرف د دې لپاره چې تاسو ته در وښایي. نو دا خو لوی ټایم غواړي، خو مونږ غواړو چې 40-50 منټه پورې دوی دا خبره راختمه کړي، صرف ستاسو مخې ته مختصر خبره راوړو انشاءالله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإن تطيعوه تهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما محترم مسلمانان ورونو، دغه نننی چې کوم مجلس د دې انعقاد کړی شوی دی دا د حجیت حدیث او انکار حدیث په موضوع باندې شوی دی. د تمام امت مسلمه یعنی صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، سلف او خلف، متقدمین، متاخرین، د دې ټولو په دې باندې اجماع او اتفاق دی چې احادیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حجت دی، بغیر د نکیر نه دا حجت دی. او زمونږ دغه مد مقابل د دې خبرې دوی انکار کوي، احادیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حجت نه مني، قابل عمل نه مني. ان شاء الله العزیز نن به مونږ دا الله په فضل او توفیق سره دا خبره ثابتو چې احادیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حجت دي. زه خپل ملګرو مختصرا د تعارف کوم، زه خپل په طور صدر مقرر شوی یم، زما نوم متعلم محمد ارشد ندیم محمودی صاحب دی، او ما سره مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی فیاض الرحمن محمودی صاحب دی، او بهار محمودی صاحب، او ورسره معاون چې حضرت مولانا نثار الدین محمودی صاحب، او ورسره مولانا عبدالحکیم حقانی صاحب، دا معاونین دي. زه خپل مایک ورکوم صدر مناظر ته، خو صرف دې دپاره چې صدر صاحب باندې مقابل کوم صدر صاحب دی د ټایم ټول وخت څومره مناظره وکړو څومره ټرن چې د 100 منټه وي، زما خپله رایه ده چې یو ګنده مناظره منعقد شي او هر ټرن 5 منټ وکړي شي. القرآن حجة لك أو عليك. زما عزت مندو تاسو ټولو د صدر صاحب خبرې واورېدلې، په هغې باندې بیا خبرې له ټول ورکول دا مناسب نه ګڼم. صرف دا به موږ ووایو چې دغه مجلس کې به موږ دا خبره ثابت کوو، کوشش کوو تر اخره پورې چې قرآن مجید دا حاکم دی، د محکومیت نه قبلوي، او قرآن مجید خپل په حجیت کې د هېڅ چیز ته محتاج. نو زه په خپله په دغه مناظرې کې صدر مناظر مقرر شوی یم. زما نوم د خلیل احمد شاکر، او موږ سره مناظر اسلام، مناظر قرآن، مناظر انقلاب قرآن حضرت مولانا محمد معاذ شاکر صاحب، او معاون خاص حضرت مولانا محمد اعظم شاکر صاحب نے. نو ټایم به 1 غنټه وي مکمل، او 55 یا 7 منټ چې کوم دی دا به یو ټرن وي. یو کس دلته ټایم نوټ کولو لپاره مقرر شي، باقي مناظرینو ته خبره حواله کوم.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. محترم مسلمانان ورونو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د مد مقابل مخالفینو سره نن په کوم موضوع باندې زمونږه مناظره منعقد شوې ده، هغه موضوع ده حجیت حدیث. آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه ده حجت دي او که حجت نه دي؟ د حجیت حدیث مطلب دا دی چې قرآن مجید دا د الله جل شانه کتاب دی. الله جل شانه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی. وس دا قرآن مجید مونږ ته رسیدلی دی، په دې قرآن باندې مونږ عمل څنګه وکړو؟ نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن مجید مونږ ته په خپل احادیث مبارکو سره د هغې وضاحت کړی دی، هغې بیان کړی دی. دغه احادیثونه بغیر د قرآن مجید تشریح دا نه مکمل ده. نو دغه تشریح چې کوم نبی علیه السلام بیان کړی ده دغه زموږ دپاره حجت ده. په دې کې به ټول نه اول زه خپله دعوه او خپله عقیده دعوه بیان کړم. زموږ د مسلمانانو اجماعي او اتفاقی عقیده ده چې په قرآن پسې د دین دویم اهم ماخذ صحیح احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي، او احادیث صحیحه دا حجت دي، او د احادیث او دغه شانتي اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین څوک انکار کوي د دین انکار دا کفر دی. دا زمونږ دعوه ده ان شاء الله العزیز. په دې باندې مونږ مخکې خپل مزید دلایل پیش کوو، خو یو خبره زه بیا دا وکم چې مونږ کم احادیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجت ګڼو، نو دیو هم قرآن مجید دیو دا دعوه کوي چې مونږ قرآن مجید بیانو. دا مخالفین هم دا دعوه کوي چې مونږ هم قرآن مجید بیانو، خو صرف فرق دا دی چې دوی د خپل د خېټې د ګن اختراع د قرآن مجید تفسیر ګرځولی دی، او مونږ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث تفسیر ګرځولی دی. ان شاء الله په دې باندې به مخکې مونږ خپله خبره ذکر کوو. د ټولو نه اول زه دا خبره کومه چې دوی وایي چې احادیث حجت نه دي. زه وایم احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم حجت دي. د هغې یو وجه دا ده چې په کومو واسطو سره مونږ ته قرآن مجید را رسېدلی دی، په دغه واسطو سره مونږ ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث هم را رسېدلي دي. که چېرې د دې نه انکار وکړي او دغه واسطې نه منې نو بیا خو قرآن مجید حجتیت هم نشي ثابتولی ده. دویم نمبر زه خپل د دلایلو ته د قرآن مجید نه زما سره اولنی نمبر دلیل دی قرآن مجید سوره حشر کې الله جل شانه فرمای وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. یعنی الله پیغمبر چې تاسو ته سراوړي هغه تاسو ونیسئ، په هغې باندې عمل وکئ. وما نهاکم عنه فانتهوا، او څه نه چې د الله پیغمبر تاسو منع کړي د هغې نه منع شئ. نو دې نه معلومه شوه چې احادیث مبارکه باندې عمل کول فرض دي. په دې کې دا صيغې د امر هم ذکر شوي دي، امر راځي د وجوب دپاره چې کله په دې باندې قرینه نه موجوده، نو لهذا دا په عموم باندې دلالت کوي. وحي خفي او وحي جلي دواړو ته چې کوم دي نو شامل شوله، نو د نبي علیه الصلوة والسلام احادیث مبارکه حجت دي. او دویم نمبر دا دی چې دلته کې راغلی وما آتاکم الرسول، دینه چې کوم دی نو الله پیغمبر تاسو ته راوړي قرآن مجید ته هم شامل شولو. نو په قرآن مجید کې مامورات او منهیات دواړه ذکر دي. مخکې الله فرمایي وما نهاکم، د څه نه چې تاسو منع کړي، څوک منع کړي؟ پیغمبر علیه السلام هم منع کړي. نو دینه په صراحت سره چې کوم دی نو حجت حدیث ثابتېږي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ثابتېږي چې نبی علیه الصلوة والسلام احادیث مبارکه دا وحی ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كسى أهل القرآن رداء الشرف والتعظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. سامعين محترمو، تاسو د مد مقابل انداز او کردارو قتل راتلون مخکې په مونږ باندې د کفر او شرک فتوا ولګوله. مونږ ته وایي تاسو د حجیت حدیث ته منکر لیا تاسو کافران یې. نو زه دې ته ویل غواړم ته دلته میدان مناظرې ته راغلی نه او تا مونږ باندې فتوا ولګوله. لومبی ته دلته راشه او د حجیت حدیث ثابت کړه، بیا په مونږ فتوا ولګوه که نه. زمونږ مشر قائد انقلاب مفتی منیر شاکر دا مونږ ته په اول ورځ خبره کړې وه چې دوی عام وړو ماشومانو سره مه کښېنئ، دوی هسې تاسو باندې فتوی لګوي. نو مونږ بس دا غلطي وکړه چې دوی سره کښېناستو. بیا مولي صاحب دا قرآن یو آیات پیش کړله
ما آتاکم الرسول فخذوه او تفسیر یې ونه کو او ما له څه دا وراکړه او دې د خېټې نه تشریح کوي دا تاسو ته زه مسلمان دا خېټه ده دا تفسیر روح المعانی ده او دې کې دې څه وایي ما آتاکم الرسول وما نهاکم عنه ته تشریح څه کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما آتاکم الرسول ای ما اعطاکم من الفی مولوی صاحب دلته مال غنیمت مراد ده ته دې نه څنګه دا مراد اخلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر اخلي مونږ وایو مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منو لیکن مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره په صحیح طریقې سره نه رسېدلې هغې زه وضاحت کول غواړم څنګه نه دي رسېدلې مولوی صاحب د احادیث چې کوم دي دا د عقل هم خلاف دي دا د مشاهدې هم خلاف دي د عقل څنګه خلاف دي دا ما سره مولوی صاحب بایبل دی دا ما سره بایبل دی دې کې مولوی صاحب وایي د یروشلم بانی یعنی د بیت مقدس بانی حضرت سلیمان علیه السلام دی تاسو ټول مسلمان ته پته ده او بل دا بخاری دی ما سره دی بخاری جلد 1 صفحه 594 کې دی څه وایي دا مسجد اقصی دا مسجد حرام چې کوم دی د بانی څوک دی حضرت ابراهیم علیه السلام دی او مخکې دی بیا دا جواب کوي وایي د دوی په منځ کې فاصله څونه ده 40 کاله نه اے مسلمانانو اے د اهل قرآن مرګرو زه تاسو نه دا تپوس کوم دا مسجد اقصی او مسجد حرام په منځ کې څونه فاصله ده د دې غالبا چې کوم د 1000 نه زیات فاصله ده سلیمان علیه السلام کله راغلی او ابراهیم علیه السلام کله راغلی او دا بخاری وایي د دې بخاری احادیث وایي 40 کاله دا عقل مني دا تاسو عقل مني نو مونږ ځکه وایو ته لومبی د احادیث مونږ ته ثابت کا حجیت حدیث ثابت کا بیا په مونږ فتوا ولګه مولوي صاحب ستاسو دغه کار دی صرف دا فتوی لګوي نور تاسو سره هیڅ دلیل نشته بل مولوي صاحب بل مولوي صاحب د احادیث چې کوم دي دی وایي دا حجیت زه دې نه یو څو سوالات کوم سوالات زما دادي امام بخاری چې کوم وي هغه ما دا بخاری لیکل د 16 کو حدیثونه 3 لکو حدیثونه 16 کو حدیثونه 3 لکو حدیثونه او د دې بخاری نه تاسو چې د مقررات لرګه دا سلور زره پاتې کیږي سو سلور زره نو 3 لکو حدیثونه یو سره 3 زره یا سلور زره حدیث هغه کوي نو سو حدیثونه انکار وکړو 2,97,000 حدیثونه امام بخاری انکار وکړو نو آیا دې په دې کافر نه ګرځي دا سوال کوم بل خبره مولوی صاحب دی خبره ګوره مناظره اوس د تیاری ټیم نه دی ها بره ګوره او بل خبره ده امام بخاری ته وایي 3 لکه حدیث یادو امام شعبی ته 7 لکه حدیث 3 او 7 شو 10 لکه مخکې ځه امام مسلم وایي ما ته 3 لکه حدیث یادو نو څو شو 13 لک شو امام ابو حنیفه وایي ما ته 12 لکه حدیث یادو او 12 لک نه 5 حدیث واخذو هغه خبره بیا مخکې ځما نو 13 او 5 شو 17 شو نو زه حسابوم ار یو محدث ته دون حدیث یاد شي نو دا تقریبا 50 لاک نه اوړي او دا 50 لاک د مونږ چې نبی علی صلوات والسلام په ژوندۍ باندې تقسیم کو نو نبی علی صلوات والسلام 23 سال ژوندۍ ده د نبوت نه پس نو په یو سکند کې 50 حدیث راځي دا ممکن دي تاسو وایي ممکن دي او دا حدیث کې شي مونږ دغه وایو دا د موجوزو خبرې دي هغه راوړي تاسو نه کړی دي دا نه دي احادیث رښتیا زه مد مقابل تور کومه نو به د حجیت حدیث مونږ ته ثابت کی او بیا دی راشي بیا په باندې کفر فتوا لګي الحمدلله موږ د اهل قرآن مو دا څونه مرګي زموږ را دا ټول زموږ مرګري دي صرف د قصرو کسان راغلي دي الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد د ټولو اول خو مد مقابل دا خبره وکړه و چې تاسو مونږ ته کافر ویلي دي حالانکه ما دیو نوم نه دی اغستې ما دیو ته کافر نه دی ویلي ما صرف عمومي قاعده ذکر کړی و چې څوک هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه انکار کوي هغه حجت نه مني دغه کس کافر دی او که په تاسو کې دا مرض یقینا چې شته نو تاسو نه دایره اسلام نه خارج کوي په دې سره دویم نمبر دا چې ما دې دلیل پیش کړو دا دی هغه کې ذکر کوي چې وا آتاکم نه مراد چې کوم نو مالی فایده یعنی مالی غنیمت تر مراد دی هغه باندې حواله پیش کړو د روح المانی نو اے ملازمتانه دا تاسو کوم ته خود رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث قابل حجت نه مني روح المانی سره پر کم دلیل وګرځیدو آیا د روح المانی چې کوم تفسیر پیش کړی دی دا ستاره پر وس د روح المانی دا الله د ستاره پر الله وګرځیدو نعوذ بالله او د دې تفسیر ستاره پر قران وګرځیدو
ته خو د قرآن نه علاوه نور څه نه منې دا په تفسیر کې ولې پیش کړي. دویم نمبر او په دې کې د دجل لوکو د غلط بیانۍ نه کار واخیستلو. په دې کې یو قاعده ذکر شوې ده په دې روح الماني هغه بیان کړې ده چې العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. اعتبار چې کوم دی نو دا خاص واقعي لره نه وي بلکې اعتبار هغه عموم د الفاظو لره وي او دا آیات چې کوم دی نو عام دی الفاظو کې عموم موجود دی لہذا د نبی علیه الصلوة والسلام پوره ژوند ته شامل دی د نبی علیه الصلوة والسلام پوره اقوال او افعال ته شامل دی په دې کې دجل او غلط بیان کار اخیستی دی. دویم نمبر دا چې دریم نمبر د دې نه علاوه تفسیر ابن کثیر تفسیر قرطبي دا ټول راواخله هغه چې کوم دی ذکر کړل چې دا آیات د نبی علیه الصلوة والسلام په احادیث او د نبی علیه الصلوة والسلام اطاعت د دې آیت کریمه ثابتېږي. نو په دې کې دجل کو غلط بیان نه کار واغستلو. دریم نمبر دی راغی بایبل اوچت کړو. د دومره ظالمان دي دومره ګستاخان دي چې د الله د پیغمبر په مقابله کې تحریف شده بایبل راغلی. دا د دې د کفر نه پټ غټ څه صریح دلیل کېدای شي چې دوی خو دلته کې مسلمانانو ته کافران وایي د کفر نسبت کوي لیکن هلته کې د یهود او نصاراو دوستي کوي او د هغې تحریف شده کتابونه راغلي د الله د پیغمبر په خلاف باندې پیش کوي. ستاسو د کفر دپاره دا واضح دلیل دی د دې نه بل کوم دلیل کېدای شي. او دویم نه په هغې کې مې غلط بیاني وکړله او هغې نه حواله څه پیش کړله. حواله یې دا پیش کړله چې د بیت المقدس بانی سلیمان علیه السلام او بیا چې کوم دی نو د مسجد حرام چې کوم دی نو بیت الله ابراهیم علیه الصلوة والسلام جوړ کړی دی د دې په منځ کې خو زرګونو فاصله راځي حالانکې 40 کاله راغلي دي. نو ټول اول خبره خو دا ده چې د صحیح قول مطابق چې کوم علامه نووي رحمه الله وغیره ذکر کړی دی هغه وایي چې د بیت المقدس بانی یعقوب علیه الصلوة والسلام او سلیمان علیه الصلوة والسلام چې کوم دوباره د هغې تعمیر کړی دی دغه بیت المقدس ابتدا یعنی هغې جوړ کړی نه دی بلکې د هغې تعمیر سلیمان علیه الصلوة والسلام کړی دی. په دې کې تا غلط بیانه کار واخیستو. دریم نمبر په دغه بایبل کې په خپله لږ مخکې راشه کتاب الاستثناء کوله وکړه باوجود د تحریف او باوجود ستا د دجل هغې په خپله وضاحت کړی دی چې په دې کې سلیمان علیه الصلوة والسلام تعمیر کړی دی سلیمان علیه الصلوة والسلام بانی نه دی. څلورم نمبر دا چې دی وایي په بخاري کې 3 لاکه چې کوم امام بخاري صاحب ته احادیث یاد و هغې پکې 4 زره نقل کړي او بیا مخکې بل یو اعتراض هم کړی چې دا ټول راجمع کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګۍ ته نه رسي. نو اول خو زه ستانه دا تپوس کوم تا ته دا چا ویلي دي چې د نبی علیه الصلوة والسلام 23 ساله زندګي ده د دې ثبوت ماته راوښیي. په قرآن مجید کې دا شته چې نبی علیه الصلوة والسلام 23 کاله ژوند تېر کړی دی که نه نو بیا د احادیثو نه استدلال ته څنګه کوي. دویم نمبر دا دی چې دا کم احادیث چې دوی ته مشترکه یاد دي نو د دې مطلب نه دی چې ټول حدیث دغه دي بلکې مکررات چې کوم راغلي دا په مختلف سندونه راغلي. حدیث یو دی خو سندونه مختلف دي نو دغه مختلف سندونه کېدل د دې خبرې دلیل نه دی چې دا حدیث هم دغه شانتي. دریم نمبر ما دلایل شروع کړو زه خپل دلایل ته ځم. ما سره دویم نمبر دلیل د قرآن مجید نه دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. او دې کې دا خبره ذکر ده چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام چې کوم خبرې تاسو ته کوي دا د ځان نه کوي خپل خواهش نفس نه کوي. ان هو الا وحي يوحى مگر پیغمبر هغه خبرې کوي کوم چې هغې ته وحي کېدلی شي. نو دا د نبی علیه الصلوة والسلام په ژبې مبارکې چې کوم کلمات راځي خو که هغه تلاوت د قرآن مجید یا نورې خبرې وي دا دواړه د وحي الله جل شانه دې ته نسبت د وحي کړی دی. نو دا د نبی علیه الصلوة والسلام چې کوم خبرې ادا کوي دا وحي د الله پاک ده. نو څومره پیغمبر چې خبرې کړي دي دا وحي د الله پاک ده. بعضې په وحي خفي سره دي بعضې په وحي جلي سره دي. وحي خفي هغه احادیث مبارکه دي وحي جلي هغه قرآن مجید ده. په دې کې نبی علیه الصلوة والسلام خواهش نفس سره دخل نشته دی. زما سره دریم نمبر دلیل دی لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. په تحقیق سره احسان کړی دی الله پاک په مؤمنانو باندې اذ بعث فيهم رسولا چې رالیږلی په دوی کې رسول پیغمبر من انفسهم د دوی نفسونو نه. څه کار به کوي نو دلته کې مقاصد د بعثت ذکر کوي. مقاصد د بعثت کې یو څه دی یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه. دلته کې چې کوم د تعلیم د کتاب ذکر کړی دی که ته اوس دا اعتراض کوي چې دې نه صرف تلاوت به مراد نبی علیه السلام صرف قرآن ورکړی دی هغې وضاحت مخکې الله کړی دی یتلو علیهم آیاته دا مستقل ذکر کړی دی بیا ذکر مستقل ویعلمهم الکتاب د هغې د توضیح او د هغې تشریح به نبی علیه السلام کوي او د هغې توضیح او تشریح نشته دی مګر په حدیثو د جناب محمد رسول الله کې ده. نو د دې نه دا معلومه شو چې احادیث د پیغمبر دا حجت دي. دریم څلورم نمبر دلیل زما سره وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک دا ذمہواری ورکړه الله پیغمبر دا قرآن مجید ما پتا وای نازل کو دا وس واضح خلکو ته بیان کا. هغه څنګه قرآن مجید کې موږ ته ذکر شوی دی چې اقیم الصلاة اے مسلمانانو تاسو منځ قائم کړئ. الله دا منځ موږ څنګه قائمو نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دغه وضاحت موږ ته کړی دی تعداد د رکعاتونو راښودلی دی منځ به کم طریقې سره کوو سبب کې وایو ورنه زه دیو نه هم دا تپوس کوم دیو په خپله هم دا منځونه کوي دیو د احادیث نه منو د احادیث نه بغیر ما د قرآن نه دغه پوره منځ ثابت کړي. چیلنج دی زما دیو ته. او دویم نمبر دا چې دې مخکې کوم خبر ذکر کړې وه نو هغه د احادیث تعداد دا چې کوم دی د سندونو د وجې نه دی.
یعنی هغه مطلب دا چې د حدیث کوم تعداد راغلي دي دا سندونو د وجه نه راغلي دي مطلب دا یو حدیث به خو هغه په مختلف سندونو سره نقل کړی شوی یو حدیث به هغه په 100 سندونو سره نقل کړی شوی نو هغه مطلب دا نه دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم د غسل وانه خبرې دي نه خبره یو ده خو په مختلف طرق سره نقل کړی شوی دا نو لهدا دي کې د دجل او غلط بیانونه کار اغستې دي دویم نمبر چې کوم دی حدیث عام دی د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه او تابعینو د ټولو خبرو ته چې کوم هغه شامل دي نو په دغه بنیاد سره چې کوم هغه احادیث ډیر جوړیږي نو دغه خبر راخلو په دغه نبی صلی الله علیه وسلم باندې پټکی په دې باندې د دجل کې غلط بیان نه کار اخلي بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ د ندای قرآن مرګرو ټول نصر کې زمونږ دعوا منله تاسو وایي څنګه دي چې څونه آیاتونه پیش کړي یو باندې حدیث اوچت کړی دی نه دی چې دینه معلومه شو چې قرآن د فهم د پر حدیث ضرورت نشته دي چې څونه آیاتونه ویل یو حدیث اوچت کړی نه د زمونږ دعوا ثابت کړه خو زمونږه چې ورته مناظره کوو مخکې بیا ماته وویل وای مونږ پتا باندې فتوا نه لګو نه زه حیران پدې یم مدې سره مناظره ولیکم زله ونه هم کسه چلو مخامخ مونږ ته نه وای تاسو ته نه وای ته چاته وای او بیا مخکې دی وایي تا خو تفسیر پیش کو دا تا دپاره کم دلیل دی نو نن یې پخپله د حدیث نه انکار وکړو ما چې کم دی د قرآن آیات تفسیر په تفسیر سره وکړو دی ونه منل نو معلومیږي دا چې ته منکر حدیث ته په ځان ولې فتوا نه لګې بس دې سره فتوی لګې نور دوی څه کار نشته بل مولوي صاحب وایي مونځ تاسو هم کوئ ته مونږ ته قرآن مجید کې مونځ وښایه مولوي صاحب تاسو چې کوم مونځ کوئ مونږ دا مونځ مراد نه اخلو دا یو میټینګ دی خلک راځي بس د محلي څه مشورې کې دا مونځ سره دی نه تاسو چې کوم اخلئ نو مولوي صاحب دا په مونږ باندې الزام لګوه بل خبره مولوي صاحب وایي دا مسجد حرام چې کوم د بانی یعقوب علیه السلام دی مولوي صاحب تا خدا نورم لرکو پته نه په خپل خبره هم نه پوهېږي چې څه وی او څه نه وی بل مولوي صاحب مخکې راځم دې دو آیاتونو پیش کړه د هغې جوابات کوم ان هو الا وحی یوحى و دینه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره دي ما دا ته دقه ویل چې ته چې کوم خبره کې نه حدیث نه ویل کم سے کم تفسیر خو چته وکړه نو تفسیر هم نه چته دینه دا معلومیږي دی هم د قران چې کوم د بغیر د حدیث نه مکمل منی خو بس وایي نه د آیات څه ده إن هو إلا وحي يوحى مخي سوي يقول ما هذا القرآن إلا وحي من الله يوحي إليه وإذا قرآن نه صرف دا وحي کم کیږي دا صرف قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحي کیږي نو دې کې کم دی دا حدیث ذکر مولوی صاحب زه حیران پدې ما رد په ما کې دلایل زما پیش کې مولوی صاحب دلته موږ شبینیل نه راغو دا پنجاب نه دی بس آیاتونه وای خپل مدعا ثابت دا سه آیات وای چې ستاسو دعوه ثابتېږي دا وای سو مداور کې مولوی صاحب تفسیر راغله دا بل او بل آیات پیش کو يعلمهم الكتاب والحکمت او حکمت نه مراد چې دلته کوم د سنت ته مولوی صاحب دا هم غلط بیان یو کو دا تفسیر ده تفسیر تبری جلد نمبر 3 دی مولوی صاحب صفحه نمبر 519 دی سو یو ويعلمه الكتاب والحکمه يعني ويعلمهم كتاب الله عز وجل الذي انزل عليه ودين هغه کتاب مراد ده چې کوم الله تعالی په نبی علی الصلوۃ والسلام باندې نازل کړي مولوی صاحب ته یو ترجمه کوي ځان نه خېټه او داوا مال راکوي ته د خېټه ترجمه کوي دا ته د خېټه ښکاری دا تفسیر ته نه منه په خپل منکرین حدیث ته مولوی صاحب او زه چې دا ټول حواله پیش کوم دا الزامن پیش کوم مولوی صاحب دا زما مدعا نه صرف دا او بل زموږ جواب داوا پاتې شولم به زه خپل جواب داوا درکوم مولوی صاحب زمونږ جواب دعویٰ دا ہم صرف قرآن مجید کے مکلف ہیں اور قرآن مجید کو کسی چیز کا محتاج نہیں مانتے ہیں کیونکہ یہ کلام حاکم ہے اور حاکم کبھی مقبولیت قبول نہیں کرتا دا چې کوم د زمونږ دعوه ده مونږ صرف د قرآن مجید مکلف یو او قرآن مجید چې کوم دی دا د فهم او د عمل د باره د هیچا محتاج نه د حدیث محتاج نه هیڅ چیز محتاج نه دی مولوی صاحب او بل دا چې کوم دی قرآن حاکم دی او حاکم محکومیت نه قبل دا دعوه زمونږ جواب دعوه مولوی صاحب بیا راغې احادیثونه استدلال کول او زه اوس وایم چې احادیث چې کوم دا حجت نه دي ځکه حجت نه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایلي چې دا حدیث ملي کوي نو که دا حجت وي نو آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې نه منع کولو نبی صلی الله علیه وسلم د قرآن هر یو آیات لیکلی شوی دی په هر یو ټوکړه کې لیکلی خو د احادیثو لیکلو اهتمام نه دی کړی ولې نه دی کړی حجت نشته که نه دا اوس تا نه زه دلیل پیش کوم دا ما سره مسلم دی جلد 2 دې کې حدیث دی وبه قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه نبی صلی الله علیه وسلم سوی دا من احادیثونه ملي کوي او چام لیکلي میټاو کوي او موږ ورته وایو موږ ته منکرین حدیث وایي نو آیا دا ټاپس تا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسي که نه رسي
نعوذ بالله. مولوی صاحب خپل او مخکې څه وایي؟ مخکې حدیث وایا وحدثوا عني، ما نه بیانوئ څه؟ قرآن مجید. نو نبی اسلام په خپله وایي ما نه قرآن بیانوي او یا حدیث یې میټاو کوي او دی وایي نه قرآن مه بیانوه حدیث بیانوه. زه حیران پاتې یم چې منکرین حدیث مونږ یو که تاسو یې. مخکې ځو. دویمه شبه مونږ سره دا ده مولوي صاحب احادیث حجت نه دي، ځکه نه دي چې احادیث الفاظ چې کوم دي دا بعیني محفوظ نه دي. تاسو زه وایم زمونږ د ندای قرآن ملګرو تاسو یې کوم ټیم پوره شو؟ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. د ټول نه اول خو دې دا خبر وکړله چې د قرآن د پاره د احادیثو ضرورت نشته دی. نو ماته مخکې مطالبه کړې وه چې تاسو په خپله ستاسو مشران هم منځونه په جوماتونو کې کوي، د دې ثبوت د کم ځای نه دی ثبوت یې پیش کړي. دویم نمبر آتو زکات، زکات ادا کوي. زکات څنګه ادا کیږي؟ تفصیلات د زکات سری په قرآن مجید کې دي وضاحت او تصریح موږ تراوخی چې په قرآن مجید کې زکات مصارف داغي تفصیلات پوره ذکر دي. په قرآن مجید کې ذکر د حج راغلی دی، حج ادا کوي. حج به څنګه ادا کوو؟ د دې تفصیل ماته د قرآن مجید نه راوخی، پوره تفصیل په قرآن مجید کې ذکر شوی صراحتا. دویم نمبر دی دا خبر وکړه چې ما قرآن تفسیر پیش کړو او تاسو چې کوم دی نو داغي نه انکار وکړو.